سلامونه خو دوستانو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران دوستانو، زه سید الله حسن ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم د کاین ماسټر یو نوی مشکل چې راپیدا شوی دی. ډېری دوستانو موږ ته میسیجونه کړي وایي په کاین ماسټر کې دا ډول مشکل راپیدا شوی دی چې کله موږ کاین ماسټر خلاصو موږ نه اپډیټ غواړي، او چې اپډیټ کوو یې پلی سټور ته لاړ شي. پلی سټور کې موږ ته اوپن ښایي، اپډیټ اپشن هېڅ وي نه. دا ستونزې حل لپاره زه تاسو ته د دې ستونزې حل په نن ویډیو کې په ثبوت سره درښایم چې څنګه موږ دا ستونزه حل کولی شو. راځم په ویډیو پیل کوم. که تاسو زموږ سره په یوټیوب کې نوي یاست، مهرباني وکړئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ پیج هم درسره فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ښه دوستانو، زه راځم خپل کاین ماسټر اپلیکیشن را خلاصوم. کله چې زه غواړم کاین ماسټر را خلاص کړم، ګورئ دلته مانه اپډیټ غواړي، او که راشم په دغه اپډیټ باندې ورته کلیک وکړم، سیده ځي ګوګل پلی سټور ته، او پلی سټور کې ماته اوپن ښایي. که زه یې اپډیټ هم ماته وښایي، اپډیټ کې بیا هلته واټر مارک هم لري، لوګو هم لري. نو بیرته چې اوپن کوم دوستانو، بیا هم اپډیټ ښایي. د دې ستونزې حل څه دی دوستانو؟ دې لپاره به تاسو راشئ زما ټلیګرام چینل ته. زما ټلیګرام چینل لینک دلته ټلیګرام چې کله راغلی دوستانو، پورته سرچ اپشن باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو اول سر کې آټ ورته ولیکئ. آټ مو چې کله ولیکئ، بیا به ولیکئ چې ډیلی نیوز. زما دغه چینل نوم دی، پیج نوم یې هم دغه په ټلیګرام کې هم دی دوستانو. ډیلی نیوز ټچ به ولیکئ، او زه ته خپل ټلیګرام چینل لینک تاسو ته ډسکرپشن کې هم اچوم، یوټیوب ډسکرپشن کې. نو دوستانو، لومړی چینل تاسو ته راځي، په دغه چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته مو تاسو ته کاین ماسټر اچولی ګورئ، کاین ماسټر اے پی کا تاسو ته ښکاري 15.12 ورژن دی، بهترین کاین ماسټر اپلیکیشن دی. دا په انسټال باندې تاسو ورته کلیک وکړئ، او دغه ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. زه ویډیو لږ دروم چې دغه ډاونلوډ شي. دا دی دوستانو ډاونلوډ شو. په همدغه ایکن به تاسو کلیک وکړئ، او دغه کاین ماسټر به تاسو له دغه ځای نه انسټال کړئ. په انسټال باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دا د کاین ماسټر اپلیکیشن انسټالیږي. لږ انتظار کوو. د انسټال پای ته ورسېده، او اوس به تاسو راشئ دوستانو. دلته په دغه کاین ماسټر باندې زه اوس دوباره ورته کلیک کوم. ګورئ زه اوس کاین ماسټر راخلاصوم ستاسو په مخ کې. انشاءالله چې ستونزه به اوس حل شوې. تاسو ته ښکاري دوستانو چې ستونزه حل شوه، کاین ماسټر موږ ته جوړ روغ شو. او تاسو ته درښایم چې انشاءالله نور ستونزه هم نه لري. او که تاسو ویډیو پکې جوړوئ، د دې لپاره به دې کې به واټر مارک هم نه وي. دا دی تاسو ته ښکاري چې واټر مارک هم نه لري. که تاسو ویډیو ایډیټینګ پې کوئ، له هغه تېر کاین ماسټر نه دا بهترین کاین ماسټر دی. او تاسو کسټم فونټونه هم ورزیاتولی شئ، پښتو نورو ژبو فونټونه هم ورزیاتولی شئ. خوندور کاین ماسټر دی. او که ویډیو ایکسپورټ کوئ، سیو کوئ، هغې لپاره تاسو ته هېڅ ستونزه نشته، او په ډېره اسانۍ سره دا ویډیو هم ترې سیو کولی شئ. نو دوستانو، دا وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي. که چېرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو لایک او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه مو ښه شي.